کې. څلورم درس: د کور څخه جادې ته داخلېدل، د سړک د غاړې څخه جادې ته داخلېدل او یا هم د پارکینګ څخه جادې ته داخلېدل. نو دا ټول خپل ځان ته اصول لري چې په څه ډول څوک خپل وسایط جادې ته داخل کړي. اوله خبره، موټر دې د سړک پر غاړه باندې درولی دی او ته سودا کوي. راغلې سودا دې خلاص شوه، نو قانون وایي چې کیدای سي یو انسان یا حیوان ستا د موټر سایې ته ناست دی. نو تر دې دمخه چې موټر ته حرکت ورکړې، یو وارې شاوخوا خپل موټر وګوره. داسې نه چې ستا موټر ته نږدې یو انسان یا حیوان ناست دی او د حرکت په ورکولو سره هغه ته ضرر ونه رسوي. نو کله چې دې ښه وکتل، موټر ته پورته سه او د چپه لاس اشارې یې لکه. په هندارو کې نور ترافیک ته وګوره چې په دې اطمیناني سوې چې شاته چې څوک نسته، نو په دې وخت کې جادې ته داخلېدلی سي. بله خبره دا ده چې ته د خپل کور یا پارکینګ څخه جادې ته داخلېږې یا د یو بل فرعي سړک څخه راوځې. نو په دې وخت کې قانون وایي چې اول حق د هغه چا دی کوم وسایط چې پر عمومي جاده باندې مخکې لا روان یي. تو خو جادې ته نوی داخلېږې، نو پرېږده چې یو وارې د عمومي جادې ټوله وسایط تیر سي. تر هغه وروسته شاوخوا وګوره، که چیرې راستا لاس ته ګرځېدې نو خپل وسایط ته لنډه کاټې ورکړه. او مهمه خبره دا ده چې مخکې به له تا د راسته لاس اشارې لکړي، او که چیرې بیا ته چپه لاس ته ګرځېدلې نو د چپه لاس اشارې به دې روښانه وي او خپل وسایط ته به اوږده کاټې ورکړې، تر څو چې هغه وسایط ستا چپه لاس ته دي هغو ته مشکل جوړ نه کړي. که چیرې ته په دې وخت کې لنډه کاټې وکړې نو تا به نور وسایطو ته مشکل جوړ کړي، او که چیرې په دې وخت کې ټکر رامنځته سي نو ملامت کس هم ته یې، ولې چې تا پر چپه لاس باندې لنډه کاټې کړې ده. او که چیرې چپه لاس ته ګرځېدست نو بیا به اوږده کاټې کوئ. خو مهمه خبره دا ده چې د هغه لاس اشارې باید روښانه وي.